الرحمن الرحیم السلام علیکم. زه به مختصر دا ووایم چې دا کوم راتلونکي څومره ملګري راغلي دي څومره سوشل میډیا والي دي ټولو ته په جمع السلام علیکم. خو یو خبره کوم چې کله دا شاعران ملګري شعر وایي هغې کې د جینۍ څه ذکر راشي قسم په خدای که نه لکه د مار چجه وکړي قسم په خدای. ما دا اوس دلته کې د ملګرو ته مې وویل چې نن سبا زموږ دا څومره چې ینګ جنریشن دی چې کم شعر کې داسې میټاس نه وي د سره اوري نه. نو جهان صاحب ته په کتاب په مخکتنه باندې چې کوم دی مبارکباد وایم چونکې موږ یو پروګرام بل تللي د الیکشن هلې ځلې دي وروره خو چې څنګه د کور نه رابر شي په کمپین والا باندې به یې خپه ایښي وایي خپه چواده کاله که زه متې لاندې. نو دغه منیر صاحب تاسو خپل شعر وړاندې کوئ. ما له شعرونه نه راځي. السلام علیکم. امید دی ښه به مدثر جهان صاحب چې کوم کتاب مخکتنه د قربان په دواړو سترګو دا قربان شمټه کې چې کوم دی دا زما ډېر زیات خوښ دی. نو دا کتاب ما په دې وجه ډېر زیات په غټ قیمت واخیستو. خدای شته روپۍ مې هم نه دي ورکړې مې قرض یې ولیکه بیا به حساب کتاب کوو نو بیا به ګورو پاندونه مې کړي دي. نو مبارکي ورته وایم زموږ ملګری دی څنګه چې دا خوشحاله دی همدغسې موږ هم خوشحاله یو. باقي پاتې مشران راغلي دي په مخکې به له چا پلار خبره وکړي. نو یو پیره بیا مبارک شه او ستاسو ډېره مننه. سوشل میډیا والا ډېر ملګري راغلي دي ټولو ته هر کلی وایم او الله هم آباد او په اتفاق باندې لره ډېره مننه خوشحاله اوسئ. دې نه علاوه چې څومره شاعران ملګري راغلي ټولو نومونه خو نه راځي خو ټولو ته په خیرحالي وایم ستړي مه شئ. جهان صاحب ته چې کوم دی په کتاب په مخکتنه باندې ډېر زیات مبارکباد ورکوم. ما د اوس هم یاد چې جهان صاحب چې انویټیشن راکوو نو وایي که په دې ورځ رانغلې نو بیا راپسې مه راځې ځکه چې جهان صاحب وایي چې زما څومره ژوند تېر شوی دی نو په ژوند کې دا د ټول نه زما چې کوم دی غټه ورځ ده د کتاب مخکتنه. او وختي چې جهان صاحب خبرو لم راپاسېدو نو وایي دا ډیش به هم داسې وټاکوو داسې وبه هم خاندل رنګ به هم پکې سور شو. نو پته لګي چې یاره ډېره د خوشحالۍ موقع ده جهان صاحب دپاره او یو ځل ورته بیا چې کوم دی مبارکباد وایم. بل دا چې شاعرانو موږ ډېر زیات قدر عزت کوو ځکه چې شاعر چې کوم دی دا د قوم اساسه ده. بل دا چې زموږ د پښتو ژبه چې کوم دی دې لپاره دوی ډېر زیات خدمتونه کړي دي لګیا دي پښتو ژبه چې کوم ده ژبه چې کوم ده دی راجمدی کړله. نو شاعرانو چې کوم دی زموږ ټول ټیم چې کوم دی موږ ډېر زیات قدر عزت کوو. شاعران موږ ته ډېر زیات معزز دي.